الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ژباړه: دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیاوي ژوندانه یو موقتي ښکلا ده، په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په وړاندې د نتیجې په لحاظ ډېرې غوره دي او په هماغه پورې ښې هیلې تړل کیدای شي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په اسلام کې د اولاد روزنې لومړی درس یا لومړی برخې ته ښه راغلاست. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد د اولاد تربیه او روزنې اهمیت خبرې کوو. هغه وروسته به انشاء الله تعالی د اولاد جسمي تربیه او پالنه باندې خبرې وکړو. لږ د اولاد عقیدوي تربیې ته به لږ اشاره وکړو. هغه وروسته به د ماشوم د عقیدې جوړول په ډولونه وښیو او له هغه وروسته به اولاد ته د عبادت په کولو تربیه ورکول زده کړو او همداسې اولاد ته د مور او پلار سره د نیکي کولو روزنه او په اخر کې به د اولادونو په تربیه کې لاندې خبرو ته پاملرنه وکړو. راځو خپل درس باندې شروع کوو او په یاد ولرئ چې دا ابتدایي درس د موږ کتاب تقریبا شاوخوا 50 درسونه کېږي، خو موږ یوازې 20 درسونه ځینې خلاصه کړي دي او مهم درسونه مو راټول کړي دي. نن چې مړۍ برخه ده نو په کار ده د اولاد د روزنې اهمیت بیان کو. سبا به انشاءالله رسما په آداب و نزاکتونو او په عین حال کې هغه لارې چارې زده کوو چې اړینې وي. ښه راځئ په خپل درس باندې شروع کوو. د اولاد د تربیې او روزنې اهمیت. اولاد یو ستر الهي نعمت دی. الله جل جلاله فرمایلی دی: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ژباړه: ډېر مال مې هغه ته ورکړ، د دې ترڅنګ مو حاضر موجود زامن ورکړل. همدارس اولاد د دنیا ښایست او زینت دی. الله جل جلاله فرمایلی دی: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ژباړه: دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیاوي ژوندانه یو موقتي ښکلا ده، په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په وړاندې د نتیجې په لحاظ ډېرې غوره دي او په هماغه پورې ښې هیلې تړل کیدای شي. په عین حال کې د اولاد اصلاح او سالمه تربیه د مور او پلار په غاړه یو ستر مسؤلیت وجیبه مکلفیت دی. په اسلام کې د اولاد سالمه تربیه او روزنه یو له هغو مهمو موضوعاتو څخه دی چې د اسلام مبارک دین ورباندې ټینګار کړی دی. دا ځکه په حقیقت کې د اولاد تربیه د راتلونکي صالحو نسلونو او ټولنې تربیه دی. که چیرته اولاد تربیې ته پاملرنه ونه شي، بالخصوص په اوسني وخت کې چې د فتنو جالونه په هر ځای کې خپاره دي او ګمراهي وسایل له حده زیات دي، نو په هر ځای کې د دوی ساتنه ورځنې پکار دی. اولادونه به مو په فتنو کې راګیر شي او بې لارې به رالوی شي چې بیا سمې لارې ته راورسل ګران کار دی. ښه، په اسلامي نصوصو کې د اولاد تربیې خورا زیاته توجه شوې ده. د اولاد سالمه تربیه له دې امله مهمه ده چې ماشوم د ټولنې د جوړښت او بنسټ ټبره ده او د ټولنې راتلونکی په هماغه اطفالو او ماشومانو پورې تړلی دی چې د مور او پلار په غېږو کې دی. آینده ټوله له همدوی څخه تشکیلیږي، له همدوی څخه جوړیږي. که چېرته د اوس ماشومان صالح او نیکان تربیه نشي، راتلونکې ټولنه به هم له بېسارې مشکلاتو څخه ډاکوي او همداسې که چېرته دا نسل په ښه ډول وروزل شي، آینده ټولنه به معرفه او ښه ټولنه ولرو. د نن ورځ ماشوم تربیې ته لازمه توجه ونه شوه، خدای مکړه راتلونکې ټولنه به د زیاتو ناخوالو مشکلاتو څخه ډک ټولنه.
د اولاد سالمه اسلامي تربیه ډېر لوی اهمیت لري، ځکه د اولاد تربیه د کورنۍ اصلاح ده، د کلي، کوڅې، مکتب او ټولنې اصلاح ده، ستر فضیلت لري. د والدینو او اولاد لپاره دنیا و آخرت سعادت او کامیابی ګرځي. الله جل جلاله فرمایي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ژباړه: ای مومنانو، خپل ځانونه، خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور څخه وژغورئ چې د سون مواد به انسانان او تیږې وي. پر هغه به غوسناکې سخت زړې پرښتې سارونکي وي چې هېڅکله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کېږي هغه به په ځای راوړي. سبحان الله. حضرت علي کرم الله وجهه د دې تفسیر کې داسې ویلی دی چې ترجمه: خپل ځان او اهل ته مو د خیر ښوونه وکړئ او تربیه ورته زده کړئ. په یو بل آیات کې الله عز وجل فرمایلی دی ترجمه: خپل اهل ته په لمانځه امر وکړه او خپل هم په لمانځه ثابت اوسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: کلکم راع و کلکم مسئول. راځو ژباړه یا ترجمه ده: ستاسو څخه هر یو ساتونکی او مسئول دی او ستاسو هر یو کس د خپل رعایت په اړه مسئول دی، یعنی د رعایت په اړه بل د څخه پوښتنه کوي. د ټولنې رهبر د خپل رعایت ساتونکی دی او د خپل رعایت مسئول دی. سړی د خپل کور د اهل مسئول دی، ښځه د میړه په کور کې د خپل اولاد مسئوله دی. په یو حدیث شریف کې راځي، ترجمه یې داسې ده: خپلو اولادونو ته په 1 کلنۍ کې د لمانځه کولو امر وکړئ او کله چې 10 کلنۍ ته ورسیږي د لمانځه په پرېښودلو باندې ووهئ او د دوی بسترې له بل څخه جدا کړئ. په یو بل حدیث کې راځي، ترجمه یې دا ده چې چا چې 2 لوڼې یا 2 لورګانې تربیه کړي تر څو چې هغه په لوخ ته ورسیږي، دا شخص به د قیامت په ورځ له ما سره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. په دې کې نووي رحمه الله عجیب خبرې ته اشاره کړې ده. هغه ویلي چې هغه کس بل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي چې د خپلو لورګانو تربیه وکړي او اړتیاوې یې پوره کړي او د هغوی سالمه روزنه وکړي. په یو بل حدیث شریف کې راغلی دی، ترجمه یې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی البته، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: دا چې سړی خپل بچي ته ادب ور وښایي د دې څخه غوره ده چې یو پیمانه خیرات وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدا ډول فرمایلی دی. ترجمه: هیڅ پلار خپل بچي ته د غوره اخلاقو څخه پرته بله غوره ډالۍ نه ده ورکړې. هدف دا شی دی چې تر ټولو زیاته او قیمت بها او غوره ډالۍ اخلاق زده کول دي. یعنې که یو پلار راولاړېږي خپل اولاد سره هر څومره ښه کوي، هر څومره زیات پیسې ورکوي، هر څومره یې نازولی مخته کوي یا نازولی وي ورته، خو داسې اداب او حیا اخلاق ورزده کې د هغه تر هغه نه غوره ډالۍ نه ده. او په بېشمېره منابعو کې راځي چې تېرو علماو او نیکانو خلکو حرص دا و چې هغوی به د خپلو اولادونو د سالمې تربیې لپاره ځانګړي مربین یعنې تربیه کوونکي استادانې معلمین نیول. د دې نتیجه وه چې د هغوی اولادونه به د نړۍ وتلې علما، سیاسیون او متبحره اشخاص و چې اسلامي ټولنې ته به زیات خیر رسېدو. کوچنیان د مور او پلار سره امانت دی. که چیرې نیک تربیه وشي ټولنې ته به په آینده کې نیکان او صالح اشخاص وړاندې شي، او که چیرته بده تربیه ورکړل شي نو خدای نخواسته ټولنې ته به بد اشخاص وړاندې کړل شي. حجت الاسلام امام غزالی رحمه الله ویلی دی، موږ ترجمه در سره شریکو: پوښه چې د کوچنیانو تربیه کول د خورا مهم او ضروري کارونو څخه ده او ماشومان د خپل مور او پلار سره امانت دی. د ماشوم پاک زړه ډېر سپېڅلی او ساده جوهر دی. د هر ډول نقش او انځور څخه
خالي دی او د هر ډول نقش لپاره چمتوالی دی او هر خواته چې څوک ګرځوي او اړوي میلان کوي او ګرځي. که چیرې په نیکو عادت کړای شو او نیکي ورته وښودل شوه په نیکي لویږي او په دنیا او آخرت کې به نیکمخته وي او په دې نیکبختي کې به مور، پلار، معلم او هر ادب ورکونکی شریک وي. او که چیرې په شر باندې عادت کړای شو او یا د څارویو په څیر ورته هیڅ ډول توجه ونه شوه بدبخته بشي او هلاک بشي او ګناه به یې د سرپرست په غاړه وي. راځو اوس د اولاد جسمي تربیې ته راځو. د اسلام مقدس دین لکه د روح په څیر د جسم په ځانګړې توګه د اولاد د جسم ساتنې ته خورا پاملرنه کړې ده. د جسم او صحت پاملرنه بېلابېلې لارې چارې لري، لکه ماشومانو ته د اړتیا وړ حلال او صحیح غذا چمتو کول، ماشومانو ته د دې روزنه ورکول چې د مسواک په استعمال سره خپل صحت خیال وساتي، ماشومانو ته د دې روزنه ورکول چې د خوب پر وخت په ښي اړخ ویده شي، په مسنونه اسکارو سره د اولاد دمول، ماشومان د نوکانو پرې کولو، ویښتانو کمولو او نورو حفظ الصحې سره عادت کول، ماشومانو ته د سپورت لامبو وهلو او اس پریدلو تربیه ورکول، د ماشومانو لپاره ګټور سپورتي سیالیو ترسره کول. دا د اولاد جسمي تربیه هغه مهم ټکي وو. راځو د اولاد عقیدوي تربیې ته. دا چې ماشومان او اولادونه د مور، پلار او سرپرست سره امانت دی او د دوی د تربیې په اړه به ورڅخه پوښتنه کیږي. په ځانګړې توګه د عقیدې په برخه کې ورڅخه ځکه پوښتنه کیږي چې د اولاد آینده کامیابي او ناکامي، نیکبختي او بدبختي او په آخرت کې جنت ته داخلل سالمې عقیدې پورې تړلې دي. د اولادونو د جسمي روزنې او پالنې څخه روحي او عقیدوي روزنه ډېره اړینه ده. په عقیدوي روزنې سره جسمي مشکلات تحمل کیږي. بناءً مور، پلار او د ماشوم سرپرست په کار دی چې خپل اولادونه د اسلام په مقدس عقیده وروزي. د ماشوم عقیدې جوړول په لاندې ډول دی. اولادونو ته په وړکتوب کې د توحید کلمه ور زده کړئ. اولادونو ته د الله تعالی جل جلاله محبت، د رسولانو او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، صحابه کرامو سره مینه او د دین د نورو بزرګانو سره محبت کول ور زده کړئ. اولادونو ته د صحابه کرامو، تابعین او تبع تابعینو او نورو د دین بزرګانو سیرت او تاریخ ووایاست. ماشومانو ته داسې کیسې ووایاست چې لکه بله د خپل دین سره مینه په زړونو کې پیدا شي. اولادونو ته په کوچنیوالي کې د قرآن کریم تلاوت ور زده کړئ او کوښښ وکړئ چې د قرآن کریم سورتونه په یادو زده کړئ. کوښښ وکړئ چې اولاد مو د قرآن کریم په معنا پوه شي. اولادونو ته مو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضروري احادیث په یاد زده کړئ. اولادونه مو د عبادت په کولو عادت کړئ. ماشومان مو له ځان سره مسجد ته بوځئ تر څو مسجد سره علاقه پیدا شي او د مسجد آداب ور زده کړئ. ماشومان مو د علم حلقو یا مجالسو ته ولېږئ تر څو هلته کیني. دا د ماشوم د عقیدې جوړولو بعضې طریقې وي. اولاد ته د عبادت په کولو تربیه ورکول، دا هم مهم بحث ده. اولاد ته د عبادت په کولو تربیه کول، عبادت باندې اولاد تربیه کول صبر او وخت ضرورت دی. دا خبر سمه نه ده چې موږ ماشومان پرېږدو کله چې زلمیان شي بیا ورته د عبادت په کولو امر کوو، بلکې په کار ده چې دوی په وړکوالي څخه په عبادت لکه لمونځ، د هغوی د عمر مطابق ځینې وخت روژه نیول او نور نفلي عبادتونو په کولو باندې تدریجاً عادت کړو. خو چې کله دوی زلمیان او لویان شي بیا به ورته په جدي توګه امر کوو چې عباداتو باندې التزام او پابندي وکړي. په تربیه او روزنه کې د روزونکي یعنی استاد، کرکټر یا خپل د دوی کړنې رول ډیر زیات مهم دی. ځکه چیرې موږ خپل لمونځ نه کوو په لمانځه باندې د اولاد ته روزنه ورکول مشکل کار دی، ځکه زموږ وینا او عمل به دواړه سره په تضاد کې وي. اولاد ته د عبادت په کولو کې د امر په ځای ترغیبي او تشویقي بڼه باید زیاته وکارول شي، ځکه دا بڼه ډیره مؤثره ده. لکه ماشوم په عبادت کې له ځان سره شریکول او هغه د عبادت ځای ته له ځان سره بوتلل. په عباداتو د روزنې لپاره مهمه دا ده چې اولاد ته سالم چاپیریال رامنځته کړو. په کور کې د عباداتو کول، اورېدل او لیدل زیات شي او له کور څخه ټول هغه اسباب او وسایل لرې کړو چې د اولاد په تربیه بده اغیزه کوي، لکه لوڅ انځورونه،
فیلمونه او سریالونه او پر ځای د قرآن کریم تلاوت، دینی او علمی مسابقې او داسې نور شیان وکارول شي. اولاد ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت، اخلاق او په اړه معلومات ورکړل شي. د صحابه کرام او تابعین او د نیکانو او زاهدانو سیرت، واقعات او حکایت سمعي او بصري په کور کې زیات شي. اولادونه د قرآن کریم حفظ ته تشویق شي. اولاد نیک او ښو کارونو ته هڅول او بد اخلاقو او ښوونو څخه ژغورل او ساتل. اولاد ته د مور او پلار سره د نیکي کولو روزنه دا یوه مهمه برخه ده. البته دا برخه په ټولیزه توګه یعنې په ټوله معنا د مشر ورور کار دی، د خور کار دی، د استاد کار دی، د معلم کار دی، د ملا صاحب کار دی، د خپلو خپلوانو کار دی، د ماماګانو په کار دی چې ماشوم ته په دې اړوند باندې توصیه وکړي چې اطاعت مور او پلار باید ډیر حق لري. ګورې احترام یې وکړي. هغه خبرې ډیر مؤثرې او تاثیرناکه وي. محترمو اوریدونکو، موږ له وړاندې ویلي ول چې موږ مفصل بحثونه کوو په راتلونکي درسونو کې. دلته یوازې لنډه کتنه ورته کوو او هدف مو دا دی چې تاسو دغو برخو ته متوجه اوسئ. لکه مثلا د اولاد په تربیه کې لارې چارې، د اولاد عقیدوي برخې ته توجه کول، د اولاد جسمی صحت ته توجه کول او همداسې نورې برخې. ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوي. انشاءالله په راتلونکي برخه کې به موږ هغه اساسي او اصلي درسونو ته ولاړ شو او انشاءالله په هغوی به رسما شروع کړو. دا مو خوشحاله لره. تر بیا ښې چارې. فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب، فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب. الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن، الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن. ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات، ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات.